چې د ژوند تصویر یې خړ پړ دی لوګو اخیستی دی د ژوند تصویر یې خړ پړ دی لوګو اخیستی دی یو چا د خپل لالي نوم په سلګو اخیستی دی د ژوند تصویر یې خړ پړ دی لوګو اخیستی دی یو چا د خپل لالي نوم په سلګو اخیستی دی ناصري صاحب وایي مینې معنا دا دی چې مین شي بیا په دار شي مینې معنا دا دی چې مین شي بیا په دار شي پښتون خو بس همدا نوم په جرګو اخیستی دی یار هم اوس د مینې ثبوت دې زمان کې غواړي ما چا پاره ټول ژوند چې په لمبو اخیستی دی او هر څه به بدل شي پښتون قوم به بدل نه کړي هر څه به بدل شي پښتون قوم به بدل نه کړي پیړۍ ټوپک دوی په پیسو اخیستی دی او ګلاب ته یې سزا ورکړه د مینې په سبب چې یار د تورو نوم دې په ټپو اخیستی دی چې په تورو غرونو سره تللی مینې کیسې مو سره کړلی چې بیرته نه راستنېدلی داسې عمري په سفر تللی چې تولیدې ما دې نیولی مړوندونه او چې لاس په لاس سره روان وای چې په شیبو شیبو باران وای چې راته ګران ورته ګران وای ظالم بیلتون و د یو بلې جدا کړونه او اخري غزل بیا یو دانه درته ووایم چې یو وار مې خپل نوم ستا په خوله باندې تکرار غواړمه یو وار مې خپل نوم ستا په خوله باندې تکرار غواړمه له دې نه وروسته ستا په مخ کې ځان ته دار غواړمه او زه پکې سر و مال تېرېږم ما قسم کړی دی سلیمه زه پکې سر و مال تېرېږم ما قسم کړی دی په کومه لاره درشم ستا زړګي ته لار غواړمه ایاز خان وایي چې ګریوان راته شلولی دی هغو یارانو چې ګریوان راته شلولی دی هغو یارانو نن هم هغوی نه د ګریوان ګنډلو تار غواړمه چې داسې وخت غواړم هغه پکې خوشحال ووینم ګل و باران په خار باندې وار غواړمه او دغه دعا خدای ته 15 وخته لمانځه کې کوم زما ګلاب داسې په ځان پسې بیمار غواړمه ډېره مننه ژوندی اوسې که غواړئ د شیبه باران اونیزه مشاعره کې برخه واخلئ د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ د ماسپښین 2 بجې ترسره کیږي پته د لومړي مکرویانو وروستی تمځای د سمټخانې 3 لارۍ مقبل مارکیټ د طلایي دروازې ښوونیز مرکز د اړیکې شمیره 0 شپږ څلوېښت 8 څلوېښت 1 څلوېښت